درنو لیدونکو السلام علیکم. پنجشیر کې تازه جګړه، د مقاومت جبهې ویاند وایي طالبان محاصره شوي. په پنجشیر کې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو وسلوالو مخالفینو یا د ملي مقاومت جبهې ویاند فهیم دشتي وایي په غره کې د یو چاودنې له کبله په دشت ریوت سیمه کې طالبان محاصره شوي دي. نوموړی زیاتوي د طالبانو ټول تجهیزات او وسایط ځای پر ځای جامد پاتې دي. نوموړی زیاتوي په خاوک کوتل سیمه کې هم سخته جګړه روانه ده، خو بل لور ته طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. له دې مخکې کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلینو وویل چې طالبانو د پنجشیر په لور حرکت پرمختګ کړی دی او انابه سیمې ته رسیدلی دي چې د دې روغتون یوه څانګه هم همالته فعاله ده. ایمرجنسي روغتون په یو ټویټر پیغام کې ویلي چې پنجشیر کې د سختې جګړې له کبله د دوی فعالیتونه له ځنډ او خنډ سره نه دي مخامخ شوي او په وینا یې یو شمېر ټپیان په انابه سیمه کې د دوی روغتیایي مرکز ته لیږدول شوي دي. ایمرجنسي مسؤلین وایي د جګړې له کبله د سیمې خلک له خپل کور او کلي تښتېدلي دي او مخابراتي شبکې له ستونزو سره مخامخ دي. پنجشیر د افغانستان وروستی ولایت دی چې تر اوسه د طالبانو له کنټرول څخه بهر پاتې دی او د جبهې مقاومت په نامه وسلوالو او طالبانو ترمنځ له څو تیرو ورځو راهیسې دې سیمه کې خونړۍ نښتې شوي دي. له دې مخکې تېره شپه د افغانستان پرځول شوي ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې نوموړی له پنجشیر څخه تښتېدلی دی، خو په ورته مهال نوموړی وایي په سخت وضعیت کې دی. رپورټونو کې ویل شوي چې د پنجشیر جګړه کې تر اوسه پورې سلګونه کسان وژل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.